الله رسول صلی الله علیه وسلم 1400 کم زیات کاله مخکې د الله رسول موږ ته ویلي ان فی الجسد لمضغه د انسان په ټول بدن کې یو کوچنۍ ټوټه ده مضغه ټوټې ته د غوښې ویل کېږي اذا صلحت جسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب درې واره ده د انسان په بدن کې یو معمولي وړوکې ټوټه ده د الله رسول فرمایي که دغه ټوټه خرابه سول په روحاني امراضو ککړه سول مرضونه ورباندې زیات سول فسد الجسد دا ټول بدن خراب دی واذا صلحت کله چې دا ټوټه صالح وه د مرضونو نه پاکه وه دا ټول بدن به بیا د دې سره صالح وي د الله رسول وایي څه دي هغه الا وهي القلب خبردار ای زما امتي دا زړه دی ډاکټران خو اوس دا پیدا کړل موږ ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم 1400 صدۍ مخکې دا وینا کړې دا زړه د مرضونو نه راوګرځوه لکه څرنګه چې په ظاهري علاج پسې یو وال دې بند شي ډاکټر درته وایي ستا د زړه والونه کمزور دي یو وال دې بند دي څه کوې ټوله ورځ په پریشاني او ټوله شپه په ویښه در باندې تېرېږي حال دا دی د الله رسول روحاني ډاکټر دی هغه مخکې لا دا درته ویلي چې د دې ټوټې سره به ډېر پام کوې دا کوچنۍ ټوټه ده دا به د ګناهونو نه ډېر ساتې که دې دا ټوټه فاسده کړل خرابه دې کړل ټول بدن دې ولاړی که دې دا ټوټه برداشت کړل او دا ټوټه دې وژغورل د مرضونو نه د افاتو نه د الله رسول فرمایي ټول بدن به دې جوړ دغه زړه چې در ټولو خطرناکه مرض زړه ته راځي او زړه فاسدوي هغه کبر دی غرور دی دا یې ډېر سخت بد مرض دی الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په وار دا غندلی دی د الله رسول په حدیث کې په بېلابېلو حدیثو کې په سختو الفاظ غندلی دی او د متکبر آخري انجام یې ډېر بد بیان کړی دی تکبر ډېر بد شی تکبر وایي څه شي ده لغت کې کبوره قاف بارا معنا لوړوالی ځان لوړ بلل اصلاحي معنا یې هم دې ته ډېر نږدې ده په یو شي باندې ځان ته دومره عزت شرافت ورکول چې در نورو مخلوق ځان بهتره بلل دې ته تکبر وایي د یو شي په وجه باندې ځان دومره لوړ بلل دومره رتبه ځان ته ورکول دومره عزت او مرتبه ځان ته ورکول چې د دې عزت او مرتبې له کبله نور خلک تا ته کمزور ښکارېږي یا یې په انسانانو باندې نه بولې دغه ته وایي تکبر او دا تکبر الله تبارک وتعالی نه خوښوي دا اول د وارې چې کړی دی اول د وارې چې تکبر کړی دی دا ابلیس کړی دی دا ابلیس دا تکبر اول د وارې وکړي دا هم په دې مرض باندې اخته سو چې زه خو لوړ یم زه خو عالي یم ما خو دومرې غټ سړی یم څنګه دا وکړم قرآن کې الله تبارک وتعالی دا کیسه ډېر په تفصیل بیان کړې کله چې الله تبارک وتعالی وفرمایل قرآن کې الله فرمایي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين الله وایي کله چې موږ ملایکو ته دا وویل چې تاسو ټول آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو ټول فرشتې سر په سجده سوې د آدم دپاره الا ابلیس علیه اللعنه د دې نه ځان وژغور ابلیس ویل زه یم در ټولو لوړ خلقتنی من نار وخلقته من طین زه دې د اوره پیدا کړی یم د اور قدرتي طبیعت دا یې هغه لوړ غورځي او بژار یې د لمبو وي وخلقته من طین دی د بدبودارې خټې نه پیدا کړی دی زه څنګه ودته سجده وکړم
زه څنګه سجده وکړم؟ ګورې اول د وارې ابلیس په دغه نسلي مریضي باندې اخته سو او دا یې ویل چې زه د ادم لوړ یم. په دغه مرض کې دننه د خدای د حکم خلاف ورزي هم وکړل، د الله د حکم نافرماني هم وکړل. الله وشړي د خپل درباره. اول تکبر د کړی دی. الله تبارک وتعالی فرمایي ابلیس ته وایي قال ما منعك الا تسجد. ته ولې منع سوې سجده دې ولې نه وکړل؟ ته څه شي منع کړلې؟ په څه شي باندې غراوې چې ما درته سجده وکړ تا نه کول سجده؟ دی ورته وایي انا خیر منه، زه در د ډېر بهتر یم. ولې؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. دی دې د خټ نه پیدا کړی دی، زه دې د اور نه پیدا کړی یم. زه نسم کولی چې درته سجده وکړم. اول متکبر، اول د تکبر خښته په اسمان او مځکه کې ابلیس لعینې شد. او زموږ فقها لیکي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت هم دی د نبي علیه الصلوة والسلام څخه دا روایت کړی دی چې تکبر چی ته وایي